الو حنیف خانه څنګه چل دی ښې سور کې مړه اشنا ستا وختي فون دې وکړاله خو بس ځکه مې اوچت نه کړو هغه ټایم زه ډېر بیزي وم هېڅ خبره نه یار خو زه ډېر پریشان یم ما د خپل د پیسو بندوبست وکړه کله یې بیا راکړې اشنا زه د کلي نه بهر یم په سوات کې یم د ما و کم از کم یو هفته لګي چې درشم نو بس در به کم درته سوات کې چې راشي بیا ما د خامخا ووایه صحیح ده امیره د خدای نه ویارېږه دومره دروغ که دلته ته هغه کلي کې ولیدې ستا په مخ په څه حیا پاتې شي مړه یا پرېږده خو چې پیسې راشي نو ور به کوله که نه ډېرونه مو چپه کړي دي میره الله دې تا ته هدایت درکړي زما د وس نه خو ته بار یې مړه دا خبرې پرېږده زه د هر چا د وسه بار یم یاره سر دې راله په نصیدونو سم هندوانه کو امیره د کار باره کې هم څه سوچ کې که نه ټول عمر به داسې په ډوک بوک باندې تېری مړه چې دوکې نه کوې یاره نو کارونه کم دي یار کارونو پسې مو گزارش نه شوه نن سبا ته خو دې غوړو له وګوره غوړیم په 320 روپۍ کیلو او هغه مګریس مارکه امیره زما په خبره باندې سوچ وکړه کني بیا به ارمان کې مړه زه به څه ارمان کوم یار خو ارماني به دې دنیا نه لاړ شو هغه دی بل اشنا دې راغلم دینه ولې دې په ځان یې بد راوستلی مړه وایه که نه یارانو مونږ به هم څه ښه شو که نه مړه چې مونږ لرې ځان راورسولو که نه ولې به نه ښه کېږي څنګه راغلی وایه ماښام پروګرام دی خو د پیسو را سره بیخي درک نه لګي او پیسې مې پکار دي پیسې خو ما سره شته هم نه او د فضول خرچو دپاره خو بیخي نشته 1 روپۍ هم نه در کوم فضول خرچو دپاره تا دا نه دي اورېدلي د مینت پلاو د زهر شه ګنډېر شه بې مینته درته ساګ او سوکړک ښه دی ایمانه ته هم راته کله ځان داسې رحمان بابا جوړ کې او امیره خو د پیسو غم را ده وکړه مړه بې غمه شه خره چې ما نه دې پیسې وغوستې ده سره څه دي اوس یې خوند وکړه چې ما له دې وایي پیسې ډېرې مړه وایه که ناشنا پیسې دې څومره پکار دي یار یو 15,000 روپۍ مې بس پکار دي مړه هېڅ غم مه کوه دا دومره غټه خبره یې له 15,000 روپۍ اوس غم مه کوه ښه السلام علیکم میرا وایه که نه یار څنګه چل دی شهزاده یار یو 15,000 روپۍ رالی چې پیسه که د خورۍ مې سټیډن شوی دی او په جنه هسپتال کې یم یاره داسې وی یار غم مه کوه ښه هله شا به زر رالم په دې لمبر ایزي پیسه که ایزي پیسه ته کوم ستاسو ایزي پیسه په دې نمبر ده په دې لمبر رالم په دې لمبر رالی ایزي پیسه که یارم په دې لمبر بس دا د ایزي پیسه ته کوم هېڅ غم مه کوه ښه لږه میره منم دی ښه سم اکټر یې ښه اوس په ښه شو ولې به نه ښه کېږي اکرامه چې مونږ له راغې اوې چې څنګه یې را سینډ کي نو تاله در کومه ایمانه وګوره که نه دې ته یارانه وایي یو ته رحمان بابا څه سوچ کې دا سوچ کومه چې تا نه به څه جوړېږي که سبا ستا په رښتیا چاته ضرورت راغو تا باندې به څوک یقین نه کوي چې ستا به څه انجام وي دل اوسه ګورې ریمانه راشه ریمانه ضرور مې سټیډن شوی دی ډېر زخمي حالات کې دی د وینې ولې سخت ضرورت دی زر ځان راوسو ډېر زر راشه داسې دی وینې ضرورت دی ښه دا د درد له زغم مه کوه کوم هسپتال کې تاسو
مونږ د نوکار په هسپتال کې وو رحمانه مونږ د نوکار په هسپتال کې وو چې ورسال نشي او ډېر زر راځو ورسال نشي میرا ته حوصله وکړه بس زه دا یې درغلم ښه که زما دا رور څه شو نو که زه پوهده ورته به ژوندی پاتې نه شم دیکھ رحمان کم خو یار خیر څنګه چل دی زه خو ځم یاره هسپتال ته مړه امیر سره مې پیسې یار هغه امیر نه مې پیسې پکار دي بس زه ور روان یم زه به ورته وایم ولې هیر دی هسپتال ته ځي یاره د امیر رور اکسیډنټ کړی دی ما ته ټلیفون وکړی راشه وینې ضرورت دی ورور مې ډېر سیریس دی تم لا خبر کې راي کړه اوس به څوک د پیسو اعتبار نه کوي اوس تا نه وینې اخلي یا هم خرڅوي हाँ ونی په ته رښتیا وې اعتبار به نه یې پکار په دې سړي باندې او کنه ځان ته ساته او چې کله ته ملو شي د ما د پیسو خامخا ورته ووایه آیا پرېږده خو چې پیسې راشي نو ور به کوله که نه ډېرونه مو چپه کړي دي شهزاده یار یو 500 روپۍ رالی چې پیسه که د خورۍ میسټي ډن شوې رحمانه راځه ما رور مې وفات شو اوهو او د وینې ضرورت پاتې نه شو تاسو یار